مخکې ورځو کې مفتي ظهرالي خان صاحب چې وفات شو هغې خپله یو واقعه بیان کړه. وایي ما ته بیماري وه 6 کالونه، یو بیماري وه بواسیر ورته وایي، انسان نه وینه ځي د پاخانې بلاره، د تکلیف و راته ډېر. یو ورځ ډېر زیات خفه شوم، د ماښام مونځ نه بس الله ته ودرېدم او الله پاک ته مې وویل چې یا الله داسې خو څوک خپل څوکیدارانو سره هم څوک نه کوي، کور کې یو سپی ساتلي څوکیدار هغه سره هم څوک نه کوي. یا الله وایي ډېرې دعاګانې مې وکړې او زه خو ستا د دین دا دی لګیا یم خدمت کوم، بل خو زما څه کار نشته. وایي ماسخوتن شوی نو چې زما بیماري ختمه شوې وه، په هغه شپه ما ښکلی ارام وکړو، سهار زما بیماري نه وه، وایي تر اوسه پورې نشته. دا ډېره پخوانۍ کیسه وکړل. نو الله جل شانه داسې ذات دی چې څوک الله سره مینه کوي نو الله د خپلو دوستانو دپاره بیا سم هر څه نچاور کوي. نو الله سره دوستي پکار ده که نه؟ الله زموږ سره دوستي کول غواړي خو مونږ یې نه کوو. تاسو الله سره دوستانو کې ګورئ چې الله پاک څه کوي بیا ستاسو دپاره. نو الله جل شانه موږ ته خپل دوستان هم ښودلي دي چې دنیا کې دا ستاسو دوستان دي او ټولو نه غټ دوست هغه الله جل شانه دی. دغرنګې الله پاک موږ او تاسو د دشمنانو هم ښودلي دي چې دا ستاسو دشمنان دي او ټولو نه غټ دشمن هغه شیطان دی، ابلیس دی. ستاسو د پلار نیکه دشمن هم دی او ستاسو دشمن هم دی، ستاسو د بچو دشمن هم دی. یعنې صرف تا سره دشمني نه ده، ستا ټول خاندان سره دشمني ده، ستا مشرانو کشرانو ټولو سره دشمني ده او دشمني یې ښکاره ده. الله پاک وایي عدو مبین فاتخذوه عدوا، دی ستاسو ښکاره دشمن دی، تاسو یې په دشمني هم نیسئ، تاسو هم ورسره دشمني شروع کړئ. دوستانه مه کوئ، د ظاهر په تا سره دوستانه کې خو بیا به دې پرېږدي په لاره کې. ډېر خلک یې ګمراه کړي دي. ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلا تعقلون. الله پاک وایي چې تاسو نه مخکې دنیا مخلوقات نه ګمراه کړي دي. جبلا کثیرا ای خلقا کثیرا، ډېر مخلوق یې ګمراه کړی دی، ډېر مخلوق یې ګمراه کړی دی. افلا تعقلون، تاسو نه پوهېږئ، مازغم کار نه کوي. یو سړی وي که نه اور بلي او یو سړی پکې ورپروزي وسوځېږي، بل ورپروزي وسوځېږي، بل ورپروزي وسوځېږي او ته هم ورځې ټوپ وایي. یو بل به درته وایي چې هلکه مازغه دې کار کوي که نه کوي، دا ټول وینې چې سوځېږي او ته بیا دې اور ته ورټوپ کوې. نو شیطان تاسو نه مخکې څومره قومونه تباه کړه، څومره خلک یې ګمراه کړو، تاسو بیا هم روان یې نه پوهېږئ. الله پاک فرمایي دشمن نه پېژنئ نو هغه سره دشمني وکړئ. فاتخذوه عدوا، هغه هم په دشمنۍ ونیسئ، هغه سره هم دشمني وکړئ. لږ تکلیف کو ورسوئ که نه. ستاسو پلار ستاسو مور آی د جنت نه راوویسته آدم علیه السلام او د حوا بیبي، او څومره رونه خویندې ستاسو دې شیطان دې دشمن دوزخ ته واستول. دا څومره کافران چې دي دا زموږ رونه خویندې نه دي، دي د یو پلار او د زوی نه مور نه خو پیدا دي که نه. آدم او د حوا بچي نه دي، ولې نه دي؟ او دا روان دي جهنم ته. د چا د وجې؟ شیطان د وجې. شیطان ورته دا غلطې لارې ښودلې دي. نو زموږ دا هم غټ نقصان دی شیطان کړی دی. نو د سره دشمني پکار ده که دوستي؟ دشمني پکار ده. ظاهر کې به ورته دې شنه باغونه ښیي، دا ګناه وکړه دا خوند دی، دا ګناه وکړه دا خوند دی، خو بیا به دې پرېږدي دې نه، اخري ساه پورې تا نه پرېږدي. اخري ساه پورې دنه به غافله کېږئ نه، دنه به غافله کېږئ نه. نور دشمنان داسې زه شپه شوه ورځ شوه دې ټایم هغه نه راوځي، خو دا داسې دشمن دی 24 غنټې تا پسې لګېدلی دی او هر وخت کوشش کوي چې ده ته نقصان ورسوي. شیطان اول به د نیک عمل ته نه پرېږدي، مونځ مه کوه، روژه مه نیسه، صدقه مه ورکوه، دا نقصان به دې وشي، دا به دې وشي، دا به دې وشي. نیک عمل ته به دې نه پرېږدي، دا یاد ساتئ. بیا چې نیک عمل کې نو بیا دویمه طریقه باندې راشي، بیا تا ته وایي مړه ریاکاري درته زړه کې راولي، دا نیک عمل دې ضایع شي. څه وکړي؟ زړه کې درته ریا پیدا کړي. دا نیک عمل دې وکړو، لږ دې خلکو ته خیرات کې مړه سم اعلانونه وکړه چې خیرات دې چې دنیا خبر شي چې فلانکي نن خیرات کړی دی، مې خیال هلکه دیګونه یې پاکه کړه، نا خیرات کو دې سر وخوړو ورسېدې هندو ستړی او خدای ناراضه. هغه کیسه وایي ځکه چې ریاکاري شوه. الله د رضا دپاره خیرات خو دې ته وایي چې په یو لاس ورکړو دا بل هم خبر نه شي. اړه کې اړورانه ولې څه چې دنیا زما واه واه وکړي او شاباشیانې راکړي، چې دا مقصد دی بیا په ثواب نه ملاوېږي. نو شیطان دویم کار دا کوي نیک عمل نه چې پته یې ورته دی نیک عمل نه نشم منع کولی،
راشه ریاکاري پکې پیدا کړه نو ریاکاري انسان کې راغله ورسېدې نو دی هر وخت په دې کوشش کې دی چې زموږ دنیا هم تباه کړي زموږ آخرت هم تباه کړي نو د سره دشمني پکار ده که دوستي دشمني پکار ده کوو که نه وکړو خو دا دشمني هم د الله د فضل نه بغیر نه کېږي انسان کمزوری دی شیطان قسمونه خوړلي چې یا الله مخکې نه به راځم وروسته نه به راځم هر طرف نه او دغه رنګې ولا وزیننهم دا دنیا به ورته داسې مزینه کړم ښایسته به کړم دی به متاثره شي د دې ګناهونو نه دا ګناهونه به ورته ډېر خوند ورکوي ښایسته به ورته ښکاري شیطان هغه قسمونه کړي دي او لګیا دی په الله جل شانه ډېر مهربانه دی الله پاک ډېر مهربانه دی انسان نه ګناه وشي نافرماني وشي الله پاک ته راشي او توبه وباسي الله پاک هر څه معاف کړي او ډېرو بندګانو له داسې وکړي هغه ګناهونه ورله په نیکو بدل کړي داسې ذات سره زموږ واسطه ده داسې دوست داسې ملګری داسې مهربان دی زموږ رب ورسېدې په خبره باندې نو نن موږ او تاسو په دې دنیا کې یو کشمکش کې یو دوستان هم شته دشمنان هم شته او یو سفر دی روان دی ورسېدې ډېر خلک هوښیار خلک چې کوي یو به د دنیا هوښیار دي یو د آخرت هوښیار دي هغې هر قدم چې ږدي ډېر په سوچ ږدي چې زما دا زندگی قیمتي شي زما دا ځواني قیمتي شي زما دا جان زما دا مال قیمتي شي سبا به زم ټول خلک لاړه که لاړه ورسېدل نو چې کوم تکړه هوښیار خلک دي د هغې نوم د هغې دنیا کې هم پاتې شي آخرت کې هم پاتې شي آخرت کې هم لوی درجات دي دنیا کې هم عزت دي تاسو ګورئ دا علما څومره لوی لوی علما امام ابو حنیفه صاحب امام شافعي صاحب امام غزالي صاحب لوی لوی علما تېر شوي دي اوس هم خلک نومونه یادوي غریبانان خلک وو فقیران خلک وو زرو کالو یو نیم زر کالو نه زیاتو شو صحابه کرام خلک یادوي ولې هغې قرباني وه الله سره دوستانه وه ابراهیم علیه السلام څو زره کاله مخکې تېر شوی خو قربانیان یې ورکړې وې نو الله جل شانه د هغه اوس هم مونږ علیه السلام په هغه د سلامي په هغه د سلام عزت یې کوو آخرت کې به هم عزت وي نو چې چا الله سره دوستانه وکړه الله پاک هغې له عزت ورکوي دنیا کې هم عزت ورکوي آخرت کې هم عزت ورکوي او چا چې الله پاک سره دشمني وکړه نو هغه بیا څوک پېژني نه په سبا هم څوک نه پېژني او آخرت کې عذاب څومره لوی لوی باچاهان دنیا کې تېر شوي دي پوهېږئ تاسو به پېژنئ نه څومره ډېر باچاهان تېر شوي دي چا له نوم ورځي نه ورځي د دې امریکې څومره صدران تېر شوي دي بس هیر شو بچې کوشي کورسۍ نه سبا یې څوک نه پېژني د دې روس څومره صدران د ایران څومره فرعونان تېر شوي دي څوک یې پېژني نه بس ختم خبره روزانه دنیا خلک مري په دې کال کې څومره علما مړه شو ټول ملک پې خفه او ټول ورله دعاګانې وکړي او داسې نور خلک هم مړه شو زمونږ د وزیر اعظم صاحب مور وفات شو تاسو ته پته دی 3 ځل د پاکستان وزیر اعظم تېر شوی دی نواز شریف مور یې مړه شو تاسو ته به ډېرو ته پته هم نه چې مور یې مړه ده نه به چا ورته دعا کړې بس که چا ته پته ولګي زه مسلمان و الله دې وبخښي خو هغه رنګې درد او غم به بې چا نه کړی چې څنګه به د علماو خلک کوي داسې ده که نه داسې لوی لوی زموږ د دې پاکستان چیف جسټس مخکې ورځو کې په دې کارونه چا ته پته هم نشته چې څوک و ټول عمر تعلیم وکړو زړه یې خوړو مړې پته هم نه لګي دا دنیا داسې بې وفا ده څوک یې به تپوس نه کوي یو الله جل شانه با وفا دی د هغه دوستي ښکلې ده هغه سره دوستي وکړئ بیا تاسو ګورئ چې الله جل شانه څه درکوي څنګه الله پاک په دنیا کې درله عزت درکوي او په آخرت کې به درله عزت درکوي الله جل شانه دې موږ حقیقي معنو کې خپل دوستان جوړ کړي دې دپاره ماحول پکار دی انسان کمزوری دی د تبلیغ والا ملګري وي ماحول ته راشي د جومات ماحول ته راشي د دې دوکان نه د دې بازار نه د دې کاروبار نه لږ وخت راوباسئ کم از کم میاشت کې 3 ورځې طالبان هفته کې 2 هفتې بس یک روزه د الله دپاره به وګرځي سړی په دې لارو کوڅو کې ته ګورې چې الله جل شانه بیا تاسو له څه درکوي ورسېدې نو ماحول سره انسان کې بیا ترتیب برابرېږي د نیکانو خلکو صحبت سره او ښکلې ماحول سره دا چې دي موږ تاسو ډېر کمزور یو ماحول چې دي نو مشکله ده انسان تربیت هغه رنګې نه کېږي
ځکه چې ټول ورځ دنیا دنیا کوو، په سترګو یې ګورو، په غوږونو یې اورو او په ژبه باندې وایو، نو زړه ته دنیا کوزېږي. او چې د جومات ماحول ته راشو، په ژبې باندې د الله جل شانه د قدرتونو بیان وکړو، په غوږونو یې واورو او دغه رنګې دې دپاره وګرځو، لږه خوله رانوځي، دا خپې هم ستړي شي، الله جل شانه داسې خوشحاله شي، ستا زړه ته بیا ایمان کوز کړي، ستا زړه ته خپل معرفت او محبت کوز کړي. نو دې دپاره به خواري کوئ که نه انشاءالله. دا زموږ کار دی. نو داسې کله یک روزې ترتیب ټول ملګري کوشش کوئ دې دپاره. صحیح ده که نه؟